السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. افغانانو زمانه نننۍ ویډیو به د روسانو راتګ او د امریکایانو راتګ افغانستان ته او د ثور انقلاب په باره کې د خبرې کوم. دا ویډیو زما خصوصا د ځوانانو لپاره ده چې زموږ ځوانان د تاریخ نه خبر شي او وایي مخکې د روسي پولي زما نه ډېر پوه خلک شته دي، خو د دې ځوانانو په موږ باندې حق جوړیږي چې موږ هغې ته میسج ورسوو او دغه تیر تاریخ نه یو زده کړې وکړي او پیاده ترې نه والي. ګورئ افغانانو، روسان او امریکایان راتګ افغانستان ته هم روسان راتله هم امریکایان راتله، صرف لمبر 1 او لمبر 2 خبره وه. هغې وخت کې روسیه چې وه د دنیا لمبر 1 پاور او افغانستان ته په ښه دهشت سره ښه په ظلم په زیاتي سره راله او همداسې په 2001 کې اوس امریکایان د دنیا لمبر 1 پاور دی، سوپر پاور دی، په خپل قدرت سره په خپل ظلم په خپل وحشت سره راله افغانستان ته. نه افغانان روسان راوستي نه افغانانو امریکایان راوستي. د دې خپلې پالیسي د دې خپلې یو تګلارې د دنیا په باره کې چې څنګه یې کوي په زور سره راځي او نه دا موږ دومره تکړه چې په لکا او روسان پوجیان او ټانګونه افغانستان ته راولو تیاري او داسې د امریکایانو دومره موږ تکړه نه یو. دا خبره دی، په دې خبره مغزه خلاصي. راځم د ثور انقلاب ته. د ثور انقلاب یو توره شپه یو توره ورځ د افغانستان لپاره چې په 1450 کې زموږ استاسي یو حکومت لرودو د داود خان په شکل کې چې یو زموږ استاسي یو داسې حکومت و که هغه 15 کاله پاتې وي زموږ استاسي ملک افغانستان به د دنیا په سطح په اروپا سره مقابله کولی، خو د بده مرغه هغه خلقیان راپاسېد د نور محمد ترکي او په هغې باندې کودتا وکړه او سردار داود خان شهید کو. خو زه یو خبره کوم چې په افغانستان کې دو رقمه خلک د افغانستان داود خان په خلاف هم خلقیان او پرچمیان دا یو دیو او مجاهدینو په نوم باندې، نو دې دواړو غوښتل چې د داود خان حکومت چپه کړي او هغه د منځه ویسي، خو په دې کې خلقیان او پرچمیان کامیاب شو د داود خان حکومت د منځه ویوړو. د دې نه مخکې چې خلقیان او پرچمیان په داود خان باندې کودتا کوي د مجاهد په نوم باندې تاسې دا تاریخ وګورئ چې په 1915 کې چې په پاکستان کې د بوټو حکومتو دغه مجاهدین دلته تلي د ISI په خوښه باندې په افغانستان کې یو مسلح جنگ شروع کړو. زمونږ په چوړیو باندې به حملې کولې، زمونږ په ولسوالیو به حملې کولې، زمونږ په علاقهداریو به حملې کولې، زمونږ عسکر به شهیدانول. په هغې وخت کې داود خان وخت نه روسانو او نه امریکایانو، نو دا دواړه چې د افغانستان په حساب باندې دا دواړه مجرمان دي. زه راځم اوس د افغانستان د ثور انقلاب ته په 1450 کې کله چې روسان بیا راله افغانستان ته تیاری ورسره وي، ټانګونه او دا برګۍ تیاری جټ تیاری د ډېر ورکوټې ومه بمباریانې شروع کړې. موږ به په کورونو کې پټ ناستو، کله به چې تیاری برګۍ تیاری راغلې موږ په ټوکې سمڅه ایستلې وه نو موږ به سمڅو ته منډه کړه، کور به م پرېښودو. یعنې دا وحشت په افغانستان کې خور کو یو دغه خور کو. زه خپله د کامې ولسوالۍ ننګرهار سره مې تعلق دی، تاسو معلومات دی. په د سمرخیل ورته وایي سمرخیل یو رقم ته توپونه دی دغه کړه چې د کامې بل طرف ته سوکی بابا ورته وایي، سوکی بابا یې پیشته. نو دې توپ به دومره درس کو دومره غرض به یې کو چې د دې ځینه به دې ډز وکړو نو دې سپو به منډه کړه د سوکی بابا غر طرف ته، خو چې هلته به ګولې ولګېده د دې ځینه بیا هلته درز بیا ډېر کو نو هغې د طرف نه به د سپو بېرته را منډه کړه دې سمرخیلو طرف ته. یعنې دومره وحشت یې خور کو. هماغه بدبختي وه چې موږ یې پاکستان ته مجبوره کړو دا خلک او ټول لاړه او وطن شاړ شو. خو زه خپله په مکتب کې ومه، د مکتب قصه راته کومه. موږ کانفرانس لاړو د یو خان زیته او د خلقیانو یو رقم ته پروګرام را ایستلی و چې زما ځمکه زما جایداد زما ته به د پلار نیکه نه پاتې و، ما به محنت کو، هغه زما جایداد به یې راواغستو هغه به یې نیمې کروړه یو دهقان ته به یې ستا ورکړو. نو دا په کوم شکل دا پروګرامونه عمل کېده. بل به دا کېده چې د اوره چغې د کمونیستي سوچ کمونیستي فکر دا په کابل کې ته د اوره چغې واخه په مکتبونو کې ما خپله په مکتب کې د اوره چغې واري، خو ما ته معلومات نه و چې یاره اوره څه مطلب لري. خو دا د روسي او د کمونیستي هغه فکر او ذهن خبرې وي. دا هېڅکله په افغانستان کې نه کامیابېږي نه کامیابېدی شي. لکه افغانان الحمدلله یو داسې مسلمانان یو داسې خلک دي چې د هغې په رګونو کې اسلام افغانیت شته دی او دغه شان ډېرو سترو قدرتونو ته ښکارونه مات کړي دي.
نو په حساب باندې دا یو غلط سوچ او فکر و. د دې نه علاوه د مجاهدینو ګوره د هر شي بنیاد چې غلط وي کنه، موږ مجاهدینو ته احترام لرو. مجاهد یو ډېر عظیم نوم دی. مجاهد معنا د الله عسکر، د الله عسکر نه غلا کوي، نه بې ګناه خلک وژني، نه کابل ورانوي، نه خپله ملي اردو ختموي، یو شی نه ختموي. ځکه هغه د الله عسکر د الله د لپاره جهاد کوي. خو تاسې یقین وکئ چې د جهاد په وخت کې زه چې لاړم اسار کې زمونږ په سری کې مکتب په کامې سری ولسوالۍ کې، او ته یقین وکړه چې دې زمونږ سیم ته بم ایښی و مجاهدینو، او دا زمونږ سیم بل مخ چپه کړی، یعنې مکتب یې وران کړی و. دا د دې جهاد و. ته یقین وکړه چې زمونږ په دې سری سره شفاخانه وه، دې شفاخانې ته اور ورته کړی و، دا شفاخانې سیزلې وه. نو خبره دا ده هم د خلقیانو بنیاد غلط و، هم د خلقیانو د پرچمیانو، هم د مجاهدینو دغه بنیاد غلط و. ځکه موږ ټول د پردو په اشاره وانې د پردو په دغه وانې خپل وطن تباه او برباد کو، بدبختۍ نه افغانستان ته راوستي. اوس باید موږ او تاسې افغانانو په دې سوچ فکر او په دې دغه وانې دغه وکړو چې نور وطن نه ورانو، د خپل نظام پسې یو، د خپل نظام پسې شي. دغه خلک تاسو ته نه امن راوړي، نه د تاسو سره مهربانه بل دغه کوي. نو خبره دا د افغانانو چې په افغانستان کې موږ او تاسې سوله غواړو، امن غواړو، خو داسې امن موږ نه غواړو. کله چې روسان د افغانستان نه لاړه په 92 کې او تاسې هغه حل لیدلې، نه عزتونه پاتې شو، نه وطن پاتې شو، کابل یې لوټو کو، وروره سیه مهربانه زموږ ملي اردو یې ختمه کړه. اوس تاسې باید فکر او سوچ وکئ چې د دغه نظام پسې ودرېږئ، د خپل ملي اردو پسې ودرېږئ، خپل وطن خپله. موږ او تاسې باید چې دا سوچ فکر پیدا کړو، جوړ کړو. خارجیان موږ ته وطن نه جوړوي او نه هغه جوړولی شي. نو دغه زما خبر وي. بل د روسانو د امریکایانو په سالا کې دومره فرق و. کله چې د روسانو ټانګونه او توپونه او جادونه ما لیدلي، یقین وکړه یو وحشت یې لرودو. یو سړی به د هغې د شکلونه د امریکایانو د توپونه او جادونه او د دې ټانګونو نه سړی نه یېرېږي. نو الله دې وکړي چې زموږ په افغانستان کې سوله امن راشي. دغه زما لږې خبرې وي، خبرې را سره دغسې ډېرې دي، خو بیا ویډیو ډېره غټېږي. نو دغه باید چې موږ تاسې په دې ځان پوه کړو چې افغانستان کې د بدبختیو دغه چې هغه ثور انقلاب هم د مجاهد په شکل کې د افغانستان دشمنانو، هم د خلقیانو د پرچمیان په شکل. دا دواړه مجرمان دي. بس الله دې په افغانستان کې داسې حکومت راولي چې دغه جرم چا کړی باید چې دا له سزا ورکړي. خدای په امان.